السلام علیکم ملګرو د چای نه چې کومه بیټرانې راغلې نو د هغه مکمل حقیقت ښکاره شو تاسو دپاره څومره نقصاندی دی څومره فایدهمنې دی په دې ویډیو کې څه مکمل معلومات شریکوم ویډیو راسره مکمل وګورئ آیا تاسو ته په څو روپۍ میلاویږي د پاکستان د بیټرانو په مطابق باندې چې تاسو ته ګرانې میلاوي که ارزانې میلاویږي ملګرو تاسو ته پته ده د چای نه بیټرانې راغلي دي او هغه ډېرې زیاتې ارزانې هم دي تاسو ته به ډېره ښه میلاو شي 100 بیټرۍ چې نه نو په 7-8 هزار روپۍ به تاسو ته میلاویږي ملګرو او بلې هغه بیټرانې دي چې ډېرې ښې دي او استعمالول نه دي ډېر زبردست دي چې چا هم استعمال کړلی نو هغه ترې ډېر زیات خوشحاله دي وایي چې نورو خلکو ته هم وایي چې دا بیټرانې تاسو واخلئ او بل دا چې په های سیز نه های سیز چې کومه دی نو هغه لکه 35-40 هزار روپۍ چې دلته خرڅېده نو هغه به تاسو ته په 10 هزار روپۍ میلاویږي د چای نه چې کوم بیټرانې راغلي دي چای نه بیټرانې او هغه بیټرانې کومه چې تاسو ته په 17 هزار روپۍ په 18 هزار روپۍ میلاوېده نو هغه به تاسو ته اوس میلاویږي په 8000 یا په 9000 روپۍ به تاسو ته میلاویږي نو بیټرانې راغلي دي نو ډېرو خلکو استعمال کړي هم دي نو تاسو هم ځان هغه بیټرانې واخلئ ځکه چې موږ دا پاکستاني بیټرانې دا ډېرې زر خرابېږي اوس دا ډېرې ښایسته بیټرانې دي او زبردستې دي دا وایي په سایز کې لږې وړې دي پاکستاني په نسبت باندې لیکن د بیټرانې وایي ډېرې زبردسته دي نوې بیټرانې راغلي دي دا به تاسو ته میلاویږي په کوم ځای کې په کراچۍ کې او په پېښور کې نو تاسو دا بیټرانې ځان دپاره اخیستلی شئ ډېرې ښې دي ځکه چې که پاکستاني تاسو واخلئ نو هغه ډېرې زر خرابېږي لیکن دا بیټرانې چې کومې دي د سایز نه وړې دي او ډېرې زبردسته بیټرانې دي او ډېرې زبردسته دي ښایسته دي کار هم کوي ډېر وخت دله هم هړی ځکه چې خلکو چې کړل دي د هغه نه پس یې ویل تاسو ویډیو پرې جوړه کړئ که نه چې دې خلکو ته هم پته ولګي ډېرو خلکو استعمال کړی هم دي خو تاسو چې بیټرانې اخلئ نو دا قسمه بیټرانې واخلئ دا کومه چې د چاینا نه راغلي دي نوې مخکې پیرله پکې هم دوکه شوې ده خو دې نه پیرله چې کوم بیټرانې راغلي زبردستې دي تاسو دې سیټ ته کتلی شئ تصویران دا ګاډې ډک راغلي او د چاینا نه نو دا ویډیو ورسره د نورو ملګرو سره شیر کړئ د نورو معلوماتو لپاره ځکه چې د بیټرانې ځانه واخلئ ډېر زبردست دی